السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله وئ. دا دی نن بیا د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. په دې ویډیو کې غواړم درته وښیم چې هغه ویډیوګانې، عکسونه یا فایلونه چې په خپله د ټلګرام څخه ډاونلوډ کیږي هغه موږ څنګه کولی شو بند کړو. نو د دې مشکل د حل کولو لپاره دا ویډیو تر پایه در سره وګورئ. او دوستانو، که چیرته تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو په مهرباني سره زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل په نشان باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ او ترڅو چې موږ هره نوې ویډیو پورته کړو تاسو ته پر وخت سره دررسیږي. او دوستانو، که چیرته مو ویډیو خوښه شوه ویډیو در سره لایک کړئ. راځو ویډیو پیل کوو. تاسو به ټلګرام خلاص کړئ. کله مو چې ټلګرام خلاص کړئ نو دغه دریو ټکو باندې به کلیک وکړئ. په دې دریو ټکو باندې مو کله چې کلیک وکړ نو دلته سیټینګ باندې به کلیک وکړئ او سیټینګ نه مو کله چې کلیک وکړ نو دلته لاندې راشئ، بیا به تاسو ډیټا ان سټوریج پیدا کړئ. په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته دوستانو تاسو ګورئ چې اتوماتیک میډیا ډاونلوډ. که چیرته تاسو د موبایل ډیټا استعمالوئ یا وای فای استعمالوئ نو دغه که چیرته موبایل ډیټا استعمالوئ نو دغه به تاسو آف کړئ. کله چې مو آف کړ نو ستاسو ډیټا به هم نه خوري او ستاسو موبایل ته به عکسونه، ویډیوګانې او فایلونه هم نه ډاونلوډ کیږي. که چیرته تاسو وای فای استعمالوئ نو وای فای که چیرته ویډیوګانې او فایلونه ډاونلوډ کیږي نو دغه تاسو وای بیا به نه ډاونلوډ کیږي. دلته دوستانو نور سیټینګونه هم لري. دلته تاسو کتلی شئ که چیرته تاسو غواړئ چې عکسونه دې نه ډاونلوډ کیږي نو دا به تاسو بند کړئ. او که چیرته ویډیوګانې هم غواړئ چې نه دې ډاونلوډ کیږي نو تاسو به دا هم آف کړئ. بل دلته دوستانو 3-4 اپشن نور هم دي، لا ده او میډیم ده او های او کسټم ده. که چیرته غواړئ چې تاسو بیخي هم هر څه بند کړئ نو تاسو په لا باندې کلیک وکړئ او دلته پټو به هم بند کړئ. دوستانو راځو دلته یو بل سیټینګ هم درته ښیم. که چیرته ستاسو ویډیوګانې او فایلونه په خپل سر خلاصیږي نو د دې مشکل د حل کولو لپاره دلته تاسو ګورئ فایلونه که چیرته خلاصیږي دا به تاسو بند کړئ. او دلته هم دوستانو که چیرته تاسو ویډیوګانې په خپل سر خلاصیږي نو تاسو به دا هم آن کړئ. نو په دې سره به ستاسو د انټرنیټ مصرف هم کم سي او بل به ستاسو موبایل ته په خپل سر ویډیوګانې، اډیوګانې او عکسونه په خپل سر موبایل ته نه ډاونلوډ کیږي. نو دوستانو که چیرته مو ویډیو خوښه شوې ویډیو حتما در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.